په نننۍ ویډیو کې زما یو خاص پارټ هم نشته خو زه پکې دومره زیات ستړی شوم که نه چې په ټول ویډیوز کې دومره نه ستړی شوم څومره چې نه ستړی شوم. السلام علیکم. امید دی چې ښه به یې تاسو ټولو ته په یو نوي ولاګ کې هرکلی وایم. نو راځئ چې نن ولاګ شروع کړو. اچھا نو نن کیسه داسې ده که نه زه یم سټوډیو کې او بل ورځني ولاګ نه تاسو ته پته لګېدلي چې مونږ کوو د خپل مین چینل لپاره ویډیو لږه ډېره ویډیو هم کړې ده او لږه پاتې ده. پرون زمونږ پروګرام و تاسو په ولاګ کې کتلي او نن کیسه داسې ده نن به مونږ خپل ویډیو کوو. رمیز لا سکول نه دی راغلی هغه ته انتظار دی چې هغه راشي بیا به خپل ویډیو سټارټ کوو. نو اوس تقریبا 12 بجې دي. زما بازار کې مې سکار دی بینک کې مې سکار دی کارونه دي راته زه به زر زر هغه وکړم چې بیا واپس راشم انشاءالله به ویډیو سټارټ کړو. چېرته به ځای نه زموږ سره به تاسو ته به هر څه ښایو. نعیم راورسېدو. ویلکم 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 ویلکم. थैंक यू څنګه چل دی؟ خیر دی برابر دی امن دی. څنګه زه بینک ته خاص ورکوزېږم بیا راځم. ها دا یو هفته شو د روزانه بینک ته ځم دا بینک مو نه لیدم. داسې کیسه ده که نه د بینک کارونه چې که نه هغه مطلب ډېر پیچیده کارونه یې لاړ به شي ټول ورځ سړی ناستې منډې تړلې بینک ته مه ځه پیسې باندې ناستې لږې سره راځه لیونی نه یې کښېنه راځه. زه پیسو نه نه ځم هغه نور کار دی بینک کې نور اخوا دېخوا کارونه هغې پسې تلل غواړي. نو څنګه چې تاسو ته مو ووایي که نه لومبی کار مې بینک کې راغلی وم بینک ته بینک کار ختم شو پر بازار کارونه کوو. او اوس په دې ټایم کې زما ټول کارونه چې وګنه بازار کارونه بینک کارونه هر څه ختم شو. واپس رالم سټوډیو د څنګه سټوډیو ته رالم رمیز هم راغلی دی او نعیم هم ځان تیار کړی دی. سټارټ اخلو هلکانو. رمیز ته تیار یې؟ I am تیار نه I am ready. ها انګلیش زده کول لګ لګو. په دې ټایم کې په سټوډیو کې چې لګن سپری ولګېدو ډېر زیاته بدبویي وه په سټوډیو کې پته نه لګي څه چلو خو اوس په بوی نه خوږ شي. نو اوس کیسه داسې ده زمونږ دلته چې کوم په سټوډیو کې ویډیو شوټ و نو هغه ختم شو. اوس چې کوم د ویډیو شوټ پاتې دی هغه زمونږ کلي کې دی او بره سرملنګ کې او زمونږ حجره کې اخوا دېخوا لږ لږ شاټونه نور هم پاتې دي. د هغې له ځو روانګي کوو د دې ځای نه ځو هلته راځئ تاسو هم بوځو چېرته ځای مو زمونږ سره یې. او رمیز هم ځان تیار کو سکول وردي واغوسته ځو یو آر ریډي. اوس په دې ټایم کې راورسېدو خپلې حجرې ته او خپل ویډیو سټارټ اخلو. ټول کسان مزان ریډي دي او یو کس پکې کم دی او هغه مې دې راورسېدو. ویلکم 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 ویلکم. سپلی وخت پوه که نه زمونږ د حجرې چې کوم شاټونه و که نه هغه هم ختم شو او رالو سرملنګ بابا غرونو ته. دا وینې دومره د ښایسته ځای ته رالو هلته خو کلی پرېښودو او دې ځایونو ته رالو. اوس باقي چې زمونږ کومه ویډیو ده که نه هغه دلته را کاشف چې دی که نه کاشف کډنیپر دی دا ګینګسټر گاډی دی او زما دا گاډی چې دی که نه دا شریفانانو خلکو دی. دا دیم د شریفانانو خلکو سره په ریل کې هم د شریفانانو سره دی او په ویډیو کې هم د شریف سړي سره دی. دې دواړو هلکان له ما خپل موټرسایکل ورکو او جیپ مې دې واغستو. په نننۍ ویډیو کې زما یو خاص پارټ هم نشته خو زه پکې دومره زیات ستړی شوم که نه چې کله د هغې ځای نه شاټ اخلم کله هغې ځای ته برخېږم کله هغې پورې موړ ته ځم او کله یو ځای ته کله بل ځای ته. نن ټول ورځ کیمره ورک چې دی که نه ما وکړو نو ډېر زیات ستړی کړی یم نن خپو مې درد دی. او دا وینئ موږ خپل ویډیوز دپاره څومره محنت کوو. دې ښکتې نه م شاټونه واغستو هغه برې ځایونو نه مو شاټونه واغستو او لا نور هم لګیا یو. په دې کې چې تاسو زموږ ویډیو نه ګورئ که نه دا به تاسو ډېر بد کوئ. رمیزه ستړی شوې که نه؟ ستړی خو نه شوم دا شیرن په مهر تاریخي بستر مې وشلېده ډېر تاوان شو. راکه دا راکه جادو کاکاڼې راکه 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 دا کو نورک شو کنده 50 लाख रुपए जो है 50 लाख
چا اوس ریټ لیکلی دی مالا 50 लाख روپیا راکړه چا 50,000 روپیا لیکلی 50,000 روپیا ملا نه لیکړي 50 लाख روپیا پر جو کس په مال راکا ها کمنټ زه تکس خې مورګه وې د اسمان منځ ته سپوږمۍ راغله بې یاره خوب نه وي کماله نه راځي نه سپوږمۍ چې راوخېږي مطلب دا دی که نه چې شپه شروع شوه په هغې کیسه داسې ده چې ماښام بانګونه ویلي ماوستن بانک ته ماوستن بانک خو دا خو ډېر دروغ وایم دغه نه خو لکه ماښام بانګونه وي که نه په دې ټایم کې زمونږ ویډیو چې څرنګه آخر کار پوره شوه یو څو شاټونه پاتې دي انشاءالله هغه به سبا اخلو که نه اوس چې کومه دلته کومه ویډیو نو هغه پوره شوه اوس روانګي کوزو کور ته نیم نن ویډیو باره کې ته څه وایې هو یاره زه دا وایم چې ډېر زیات ستړي کړو دا ویډیو تقریبا موږ په 3-4 ورځو کې پوره کړه ډېر زیات محنت مو کړو یو پارټ په موږ کم از کم چې دروغ نه وایم که نه 12-14 پیرې خو به اخیستی تیاره ټیک خبره ده او هر انګل نه 2 سیکنډ یو انګل نه 2 سیکنډ بل 2 سیکنډ بل او بیا بل انګل چې موږ شاټ اخیستی هغه خو اته پیرې چې اخیستی دی ډېر زیات محنت خو پرې وکړو الله پاک تاسو جو خبره کوله یو خلک ساده واینس کې بس وګای ساده ره ټول ویډیو پوره کنه تاسو زنګ د سم فلم نو خبره سیدم ډیر زیات محنت کو بده وجه زنګ ویورشپ ماشاءالله خره خلک سپورټ کوي نو ان شاء الله د محنت سره ملاويږي او ملاو بشرات دې زلم ان شاء الله امید اے ساګه تاسو بیبي دې شي بیبي دې شي دې موږ لکه ځان خو بولې دي زو دې موږ ماسپخین د کور راځتل اوس وی کور ته وکړل چې کور بسالي وي دا چې اوس مونږ دلته کوم راټول شوي یو که نه دا وینې مونږ خپل ویډیو د هغې برې غرونو نه راوړه دې ځای ته دلته مونږ لږه ویډیو پاتې وه نو مونږ څه ویډیو چې لکه نه هغه دلته کوله وختي راسي زه تاسو ته وایم که نه هم سپوږمۍ راختلې ده نو ګیر چاپېره تاسو وګورئ مکمل تیاره شوه زموږ شوټینګ لا نه دی ختم شوی مونږ چې څومره محنت کوو که نه په دې ویډیو باندې نو بس الله پاک به انشاءالله مونږ له خپل محنت سیلی ورځ خامخا راکوي او اوس په دې ټایم کې نعیم دې رخصت کړو هغې لاړو زه ترې پاتې شوم وایس اور وغیره دا نور کارونه مارونه چې دي که نه چې بیا سبا سټوډیو ته لاړ شو انشاءالله نو هغه به سبا کوو او نن داسې خبره ده که نه څنګه چې تاسو ته مې وختي وي که نه چې زه ډېر زیات ستړی شوی یم نو داسې کار به وکړو که نه چې خپل بلاګ چې دی که نه هغه په دې ځای باندې ختم کړو ځکه که نه چې مطلب تاسو خو به بس بېغمه ځان له اوده شئ ما ته خو ایډیټینګ پروت دی او ډېر زیات کارونه دي راته که نه ګزار څومره هم ستړی شم خو ماستون خامخا ایډیټینګ به کوم ځکه سهار له به بلاګ اپلوډ کول غواړي ما ته کار ډېر زیات دی که نه شپې نو زه به ایډیټینګ کوم وغیره دا کارونه به کوم خپل بلاګ په دې ځای باندې ختموم امید دی نن بلاګ به ستاسو خوښ شوي د راروان بلاګ پورې راکړه اجازه تو د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان